کاټلنګ چیرمن صاحب دلته کې راغلل راځي د دوی سره خبرې اترې کوو. جی ګران عزتمندو زمونږ د کاټلنګ سپیشلی ایم پی ای زرشاد صاحب سر تاسو ته هرکلی وایو دا ستاسو خپله صوبه ده ګران جرګه ده څه تمه لرئ سر؟ بسم الله الرحمن الرحیم یاک نعبد و یاک نستعین. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د پاکستان تحریک انصاف په ثوابه کې چې کوم جلسې کال ورکړي په دې کې به ان شاء الله زموږ پارټي د آینده لهمل اعلان کوي کوم چې بعد عمران خان د رهایی لپاره او زه تمه لرم چې ان شاء الله پارټي به اعلان هم داسې کوي چې را روانه پیر کله موږ روډ ته روزو یا احتجاج ته روزو نو دا به اخري دا وتلي ان شاء الله سره د کفنونو به روزو بیا به فیصله دغه پورې کوو تر څو پورې عمران خان د جیل رهایی کړي. سر زه بخښنه غواړم د دې نه مخکې هم چونکې د پښتنو سره عمران خان صاحب ډېره زیاته مینه کړې ده او عمران خان صاحب هم په بدل کې د مینې جواب په مینه ورکړی دی. پښتنو ډېر سټرګل کړی لاست ټایم کې هم ډېر زیاتې کمزوریانې داسې شوې چې علي امین ګنډاپور صاحب واپس شولو څه ترجیحاتو څه اصلاحاتو درته ووایي چې څه پبلک خفه ګڼئ تاسو فیل کوئ چې پبلک خفه شته؟ نه زمونږ د پارټۍ ډي چوک خبره کته کې مونږ ته د خان د سر طرفه دا هدایاتو که تاسو 10 ورځې لګي که هفته لګي تاسو به ډي چوک ته ځان رسوئ. مونږ ټولو کې پي کې والا ډي چوک ته ځان رسولیو سره زمونږ د مشرانو او بیا هلته زمونږ د درنې څه پروګرام نه و خو زمونږ هلته تګ مونږ خپل هلته احتجاج وکړو. اوس چې پارټۍ سم هدایت مونږ له راکړه انشاءالله د پاکستان تحریک انصاف ټول ملګري بیا خصوصا د کې پي کې انشاءالله تر هغه پورې به ولاړو تر څو پورې چې خان مونږ جیل ته سر لاست چې خبره کومه شوې وه سپیشلی علي امین ګنډاپور سی ایم صاحب هغوی دا ویلي چې زما کور والا ته هم دا پیغام دی په ایډوانس کې که مونږ رانغلو زمونږ جنازې به په کورونو کې ادا کوي. دا ډېر سخت بیان دی. نو موجوده ګرانډ جرګې نه څه ایکسپیکټیشن لرئ تاسو؟ دې جلسه کې بنن فیصله کیږي او سیم صاحب چې کومه خبره کړې وه نو دا زموږ د هر ورکر د زړه وار دی او دغه فیصله د پاکستان تحریک انصاف د هر ورکر ده چې تر هغه پورې بیا کور ته نه تر څو پورې عمران خان رها کړي نه که په دې کې بیا شهادت راځي قید راځي او کار څنګه مسئله راځي ان شاء الله زموږ د پاکستان تحریک انصاف ورکړي تیار دي. لا صرف دا راته ووایي سپیشلی زمونږ چې پښتانه لوی شوي په دغه درنه ځمکه کې پیدا شوي یو زمونږ چې کومې فیصلې په عدالت کې نه حل کیږي په تاڼه کچهري کې نه حل کیږي هغه زمونږ مشران حل کوي. نو تاسو دا فیل کوئ چې دا نننۍ جرګه چې دا چې څه وخت کې فاینل کیږي نو د دې به حل راوځي؟ څنګه چې دغه مخکې مرګور ته هم دا خبره ما وکړله چې داسې جلسې جلوسونه احتجاجونه په موظفه معاشرو کې چې کله داسې وشي نو د هغه وخت چې کوم د ملک واکداران هغې د عوام احساساتو او جذباتو ته ګوري او د هغې مطابق بیا د ملک پالیسۍ جوړوي. خو دلته بدقسمتي دا ده چې دلته کوم رژیم چینج نه پس کوم خلک راغلي دي یا په موجوده وخت کې کوم ناصر فارم 47 والا دا د عوامو په ووټ راغلي نه دي هغې د عوامو د خواهشاتو احساس هم هغوی ته نشته. خو انشاءالله مونږ به دا فیصله د پاکستان عوام د پاکستان پر وروڼو باندې کوي. تاسو د فام 45 او 47 یاد کړه دا خو مونږ چېرته مخکې نه اورېدلې جي دا ولې تاسو د کوم یو فام یې جي؟ دا خو د خان کمال دی تاسو د کوم یو فام یې؟ 45 والی. ها سر تاسو څه غواړئ شریعت صاحب مونږ سره موجود دی انقلاب ګورئ جي پاکستان کې انقلاب را روان دی. یو مشر هغه یو خبره کوله انقلاب چې کله راځي پای کې لږ ټایم لګي او د انقلاب درې نښې اول وایي د خلکو په زړونو کې راشي چې بھائی دا کار داسې کول دي. دویم چې کوم دی بیا خلک د خلکو په خوله باندې راشي په خوله باندې راشي چې بھائی اوس په لارو کوڅو کې خلک لګی شي په حجرو کې لګی شي هغه دوه نشانۍ وشوي او دریم راوتل دي. نو خلک راووتو خو هغه فکر لا نشته پاکستان په قوم کې هغه غیرت لا نشته کوم چې پکار دی چې ټول پاکستان بلاک وي. دا لیډر بل دنیا لور کا دا ذمہواری صرف د پی ټی آی ده. دا صرف د پی ټی آی خو نه ده چې 13 کال وشو پی ټی آی پر وډونو باندې له ملک پکې د تبدیلۍ خبره کوي. نو انقلاب برازي کا کال دی که نیم دی خو بیا به پکې دا نه وي بیا به پاکستان دومره غلط طرف ته لاړ شي یا دی واپس سنبالول بګران. نو انقلاب را روان دی. سر ټرم وګټلی جي بس تاسو پوه شوئ جواب راکړئ سر. څنګه چې تاسو ته پته ده د عمران خان په کوزولو کې د هغه وخت چې کوم د امریکې جو بایډن و د هغې یو کردار او د هغه په خوله باندې د پاکستان چې هغه ټیم کې اسټبلیشمنټ و د هغې په وینا عمران خان د کرسۍ نه کوزکلی شوی نور به د عمران خان پر هغې کې د هغې څه کردار نه وي خو کم از کم مونږ توقع لرو ده چې پاکستان کې به انشاءالله مداخلت نه کوي او پاکستان ادارو ته به هم دا وي چې د ملک او د قانون مطابق تاسو یعنې تاسو دا فیل کوئ چې هغه سایفر چې کوم راغلی او د هغې په وجه زموږ ژوند تباه شوی زموږ په کورونو کې 2 ټایمه روټۍ پوره کول ډېر ګران دي. تاسو خو ماشاءالله صاحب ثروت یې تاسو ته خبره دې پته نه لګي خو مونږ ته لګي. دا فیل کوئ چې هغه سایفر هغه غلط اقدام چې واپس شي نو عمران خان صاحب فوراً ازادېږي؟ تر اوسه پورې چې دا کومه سزا پاکستان تحریک انصاف ته میلاویږي یا د پاکستان عوامو ته میلاویږي دا هم د هغه سایفر په وجه کوم چې رژیم چینج راغلی د هغې سزا تر اوسه پورې د پاکستان قوم چې کوم ځای میلاویږي. څه ایکسپیکټیشن لرئ موجوده جلسې نه؟ دا د خیبر پښتونخوا ده او دا واحد جلسه ده چې پولیس آګئ نو زموږ یې رانشته ولې چې دا خپل پولیس دي هغه هم خپل دي خو غلط آرډر فالو کوي. څه فیل کوئ نن؟ نن فاینل دی نن فاینل دی د ورلډ کپ فاینل دی او نن به پکې اعلان کیږي چې بھائی مخکې به څه کوو او
د هر کور د هر ځای د هر کلي یو مشر وي. زمونږ دغه شان مشران دي او هغوی به نن فیصله کوي او زمونږ به په هغې باندې هر قسمه فیصله وي هغې نه خو به انکار نه وي. قسمه فیصله وي. مرګ او ژوند یو پیره دی. الله پاک به مونږ لکه مرګ لیکلی شهیدي لیکلي په دې تحریک کې 14 کاله وشو. نو موږ تیار یو که هر څه تیار یو د مشرانو چې څه فیصله یا به زم فیصله. ډېره مننه جی ایم پی اے زرشاد صاحب او ریاض خان صاحب چیرمین کاټلنګ دلته کې موږ سره درانه میلمانه دلته کې موږ سره خبرې شریکې کړلې او سپیشلی دا زمونږ کلیوال زمونږ سپیشلی د کاټلنګ راغلي میلمانه دي. ګرانو عزتمندو دا ګورئ دا په بیک باندې د هر یو کس دا خواهش وي چې مونږ سټیج ته وخیجو مونږ د خپل لیډر سره سیلفي واخلو. ولې چې نن سبا زمونږ سیلفي سرکار چې دی هغه ډېر زیات فیمس شوی دی. کوم کس چې دی جی جی السلام علیکم نبل غواړئ سلام نو زه به هیڅ نو امادونه خبرې خو ډېرې دي خو یو خبره وکوم جی جی بھائی چې د غریبانو ته په سټیج باندې ډېر سپکوري کم از کم چې هره جلسه کې لکه دا پکې یو ګفت د لسو غریبانانو دپاره ورکوي چې لس خو دننه پرېږدي که نه نو بس تش دیکې غریبانان خو یو مالدار ټول به راخېږي. کم از کم په هر یوه جلسه کې لس غریبانان بره پرېښودل پکار دي. خبره به زما دومره غلطه نه وي. صحیح ده که نه؟ دا لري خو سر دا ده چې یو مینجمنټ دی که نه جي مینجمنټ دی نو چې چاله واک اختیار ورکړی شوی دی نو هغه هم ګڼ شمېر تعداد دی په دې وجه دوی دا وایي چې یاره دغه چې کوم هغه بیلنس شي. نو موږ وایو چې موږ څه زر نه غواړو کم از کم لس غریبانان یعنې چې تاسو وایئ چې په لسو کې په هره جلسه کې که زه نه یم نو چې زما په ځای دغسې نور سرولي برولي غریبانان لس پکې پرېږدي ګورې ښه حاجي ډېره مننه جي ګرانو عزتمندو کټ کا